بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له مرستیال محمد خرم آغا سره د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی کتنه. د روان کال د اپریل میاشتې په لومړیو 2 اونیو کې نږدې 50,000 افغان ماشومان له پاکستانه اخراجېدل او له سوریې څخه د 50 سلنه امریکایي پوځیانو وتل. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1404 کال د وریه حمل میاشتې 13مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له مرستیال محمد خرم آغا سره د افغان کډوالو د ستونزو حل په موخه کتلي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي ښاغلي عزیزي په دې کتنه کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه اندېښنه ښودلې او د دغه بهیر د بندېدو کډوالو ته د خپلو شخصي شتمنیو د لیږد اجازې ورکولو او د افغان پانګوالو د پانګونو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د یاد وزارت په وینا د صنعت او سوداګرۍ وزیر پاکستاني لوري ته یو وړاندیز هم کړی چې له مخې باید د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنرۍ ترمنځ یوه 3 اړخیزه ګډه کمیټه جوړه سي ترڅو د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو له بهیر څخه څارنه وکړي. ورته مهال پاکستاني لوري ژمنه کړې چې د افغان کډوالو سره به سم او مناسب چلند کوي. بل خبر کې د ماشومانو خوندیتوب سازمان ویلي چې په تیرو 2 اونیو کې له پاکستان څخه په جبري توګه نږدې 50,000 افغان ماشومان ایستل سوي دي. د دې سازمان د شمیرو له مخې د 2023 کال د سپټمبر څخه تر دې مهاله له دغه هیواده په جبري توګه د ایستل سوي 940,000 افغانانو له جملې څخه 58 سلنه ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر هیواد ته د تازه راستنو سوو کډوالو لپاره په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو برابرولو ژمنه کړې ده. په بل ورته خبر کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د ځانګړو ځواکونو قطعي له رئیس ارکان محمد صابر انس، د اسلام قلعه د کډوالو امیر عبدالله قیومي او د خوست د ګربزو ولسوالۍ له قومي مشرانو سره جلا جلا کتلي دي. ښاغلي انس په دې کتنه کې ویلي چې د کډوالو چارو د خوندي مدیریت او د راستنېدونکو هیوادوالو د اسانتیاو لپاره یې ټیمونه هر اړخیز اقدامات کړي دي. ښاغلي قیومي هم د هیوادوالو خدمت لپاره بشپړ چمتوالی ښودلی او ویلي دي چې اسلام قلعه کې تر اوسه 50 کورنیو ته د استوګنځایونو ترڅنګ د یو جومات چارې هم بشپړې سوي دي. مولوي عبدالکبیر په دې کتنو کې ډاډ ورکړی چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره به د سرپناه خوراک او روغتیایي برخو کې لا زیاتې هڅې وکړي. د ټاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو استخباراتو رئیس سرګي نارشکن ویلي چې لویدیځ هیوادونه د افغانستان د ناامنه کولو په لټه کې دي او له دې لارې خپلې جیوپولیټیکي موخې ترلاسه کوي. نوموړي په باکو کې د افغانستان په تړاو غونډه کې د لویدیځ له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو پر کنګل کېدو هم نیوکه کړې. ښاغلي نارشکن ټینګار کړی چې نړیوال باید افغانستان په بیا رغونه کې مرسته وکړي. او په پای کې پنټاګون ویلي چې متحده ایالات به په سوریه کې خپل نظامی حضور 50 سلنه کم کړي. د پنټاګون ویان شان پارنیل تیره ورځ ویلي امریکا به په راتلونکو میاشتو کې له سوریې څخه خپل څه باندې 1000 تنه نظامی ځواکونه وباسي. د رویټرز د راپور له مخې اوس مهال شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان په سوریه کې ځای پر ځای دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اروج بیلابیل خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.